پښتو به وایو، پښتو به لولو، پښتو به لیکو او پښتو به پالو. لوی افغانستان د زرګونو کلونو راهیسې د پښتنو لوی هیواد دی. که څه هم هندوان، سیکان او یهودان پکښې اوسیږي، خو چې خپل هیوادونه ورته جوړ شوي دي بیرته تللي دي. په 18مه زیږیزه پیړۍ کښې افشار، بختیار، بیات، قزلباش او چندانولیان له ایران راغلل. دوی خپل فارسي او شیعه مذهب دودونه وساتل، خو پښتانه چې په پارس، پنجاب او هند کښې اوسېدل پښتو یې پرېښودله. او د تیمورشاه دراني پر مهال ځینې قومونه په کابل کښې میشته شول، خو پښتو یې پرېښودله. نه یوازې په کابل او هرات کښې بلکې د پښتنو په زانګو پښتي یعنې بخدي یا ننني بلخ کښې هم پښتو ته شا ور اړول سوې ده. بله خبره دا ده چې پښتانه زلمیان چې ناپښتو ښځې وغواړي نو د واده په خوشحالي کښې تر هر څه لومړی پښتو ورته پرېږدي. پښتنو هندوستان او پارس ونیول، خو خپلې ژبې او دودونه یې پکښې بایلودل. مګر مغولو، قاجاریانو، افشاریانو، شاه هونانو، کردانو، عربو، بلوڅو او آذریانو د خپلو ژبو پر ځای د فارسي سره پاته سول. په ایران کښې یې په ولسي توګه وساتلې او په هند کښې یې هم 300 کاله رسمي کړه. زموږ نیکونو او پلرونو پښتو ته پاملرنه نه ده کړې. که څه هم پاچاهان مو د پښتانه په نوم په ارګ ننوتلي دي، خو د خپلو وګړو سره یې پښتو په خپل هیواد کښې د ژباړونو په وسیله کار کړی دی او ژباړن چې به نه و دوی په پښتو باندې نه پوهېدل. دا خو زموږ د خپل هیواد کیسې دي. نو همدارنګه په هندوستان، ایران، ماوراءالنهر، عربي هیوادونو، استرالیا، اروپا او امریکا کښې په میلیونونو پښتانه اوسیږي، خو په جسمي ډول به ډیر وي، مګر هغوی یې پښتانه دي چې پښتو ووایي او پښتونولي وکړي. پښتو او پښتونولي د 3 وادنونو یعنې مدنیتونو میراث دی چې پښتنو ته پاته دی، چې سټه یې پر پښتو ویلو، پښتو لوستلو، پښتو لیکلو او پښتو پاللو باندې ولاړه ده. او پښتانه باید په دې ژبني او دودیز یعنې فرهنګي ارزښت پوه شي، که نه نو ورکېږي. که چا پښتو هېره کړله نو دا یوه لویه ملي ګناه ده او د بخښنې وړ نه ده. او نو د وینو خپلوي نن زمان یوازې په لابراتوار کښې په کارېږي او نو د پښتنو په ګټه نه ده. دا وه پښتو به وایو، پښتو به لولو، پښتو به لیکو او پښتو به پالو. ډېره مننه.